بسم الله الرحمن الرحیم. د یونس مبارکه سوره چې د قران عظیم شان لسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. یو سل نه آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې له حکمت نه ډک دي. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آیا د خلکو لپاره د حیرانتیا ځای و کله چې موږ له دوی څخه یو سړی ته وحی وکړه چې کافران ویره او هغو کسانو ته چې ایمان راوړی زیری ورکړه چې دوی ته د دوی د پروردګار په نزد داسې نیک اجر دی چې مخکې ورکړای شوی. کافران وویل چې بشکه دا سړی ښکارا کوډګر دی. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. حقیقت دا دی چې ستاسو رب هماغه خدای دی چې آسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل. بیا د خپل حکومت پر تخت باندې ځلاند شو او د کائناتو تنظیم چلوي. هیڅ څوک شفاعت یعنی سپارښت کوونکی نشته مګر دا چې د هغه اجازه وروسته شفاعت وکړي. همدا الله ستاسو رب دی. نو تاسو د همغه عبادت وکړئ. آیا نو تاسو به پوښ کړه نشي یعنی پن نه اخلي. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. د همغه لوري تستاسي ټول ورګرځي دل دا د الله په خو وعده ده. بشکه پیدایښت همغه پیل کوي بیا به همغه دوهم ځل پیدا کوي. ترڅو کوم خلکو چې ایمان راوړای دی او ښه عملونه سره رسولي دي هغه ته په پوره انصاف سره مکافات ورکړي. او کوم کسانو چې د کفر مسلک غوړه کړی دی هغوی به د حق د هغه انکار په مجازات کې چې کوي خوټېدلی او بوڅخي او دردناک سزا به وګوري. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فمغه چې لمر رون او سپوږمۍ روښانه پیدا کړی ده او د سپوږمۍ د نری کېدو غټېدو پړاوونه په منظم ډول ټاکلي ترڅو چې تاسو په هغو سره د کلونو او نیټو حساب معلوم کړئ. الله دا هر څه د لوبې په ډول نه بلکې له مقصد سره پیدا کړی دي. هغه خپل نښانی د هغو خلکو لپاره چې علم لري په روښانه څرګند توګه وړاندې کوي. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.
په یقیني ډول د شپې او ورځې په وختلو یعنی اختلاف کې او په هر هغه شي کې چې الله په اسمانونو او زمکه کې پیدا کړی دي د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې له ناوړه فکر او ناوړه چلند څخه ډډه کول غواړي. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. حقیقت دا ده کوم خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیلمن نه دي او د همدې دنیا په ژوندانه باندې خوښ او ډاډه شوي دي او هغه کسان چې زموږ له نښانو څخه غافل دي د هغو وروسته استوګن ځای به دوزخ وي د هغو ناوړو چارو په بدله کې چې هغوی د خپل دغه ناوړه عقیدې او غلط کړنلارې له مخې سرته رسولي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. او دا هم حقیقت دی چې کوم کسانو چې ایمان راوړی دی یعنی هغه رښتینولۍ منلي دي چې په دې کتاب کې وړاندې کړی شوی دي او غوړه چارې سرته رسولي دي غوی به د هغو رب د هغو د ایمان له عمله پر سم لار وخوځوي له نعمت څخه په ډکو جنتونو کې به د هغوی لاندې ویالې بهیږي. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هلته به د هغوی ناری داوی چې پاکه ته ای خدایا د هغوی دعا به داوی چې سلامتیا دی وي او د هغوی هر وینا به په دې سره پای ته رسیږي چې ټول سنا ستاینه یوازې د الله رب العالمین لپاره ده. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. کچیرته الله له خلکو سره په ناوړه چاره کې هم دومره تلوار کولای لکه څنګه چې د دنیوي ښېګڼې په غوښتنه کې چټکي کوي نو د هغو د کړو فرصت په یو وخت پای ته رسول شوی او زمونږ دا عادت نه دی ځکه خو مونږ هغو خلکو ته چې لمونږ سره د یو ځای کېدو هیله نه لري په سرغړونه کې د هغو د لالهانده کېدو لپاره ورته فرصت ورکوو. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. د انسان حال دا دی چې کله پر هغه باندې کوم سخت وخت راځي نو په ولاړې ناستې او ملاستې مونږ بلی او کله چې مونږ د هغه کړهو ایستکو نو دا سيزي ووزي چې ته به وایې هغه هیڅ کله په خپل کومه بده ورځ کې مونږ له سره بللی نو په دې ډول له هدا تیری کوونکو لپاره د هغوی کړه وړه خایسته کړای شوی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اے خلکو مونږ له تاسو نه مخکې قومونه هلاک کړل کله چې هغوی د ظلم چلند غوړه کړ او د هغو پیغمبرانو هغو ته لخکاره څرګندو نښانو سره راغلل او هغوی له سره ایمان را نه وړ په دې ډول موږ مجرمانو ته د هغو جرمونو بدله ورکوو. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
اوس له هغونه ورسته مونږ تاسو ته په ځمکه کې د هغوی ځای درکړی دی ترڅو وګورو چې تاسو څنګه عمل کوئ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. کله چې دوی ته زموږ روښانه خبرې اورول کیږي نو هغه خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیلمن نه دي وایي چې د دې پر ځای کوم بل قرآن راوړای یا په دې کې څه تعدیل راوړای. ای محمد دوی ته وایا زما دا کار نه دی چې خپل ځان په دې کې څه تعدیل او ترمیم وکړم. زه خو صرف د هغه وحی پیرو یم چې ماته لیږل کیږي. که زه د خپل رب له امر نه سر وغړوم نو زه د ډېرې هیبتناکې ورځې څخه ویریږم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. او وایا کده الله اراده هم دا وای نو ما به دا قرآن تاسو ته هیڅ کله نو اورولای او الله به تاسو ته د هغه خبر قدر هم نه وای درکړای. خنو ما خو لدین مخکې ستاسو په منځ کې یو عمر تیر کړای دی. آیا تاسو له پوهې نه کار نه اخلي؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. نو له هغه نه به غټ ظالم بل څوک وي چې یو د دروغ خبره لزانه جوړ کړي د الله لوري ته منسوب کړي او یا د الله واقعي آیاتونه دروغ غني. دا باوري ده چې مجرمان هیڅ کله نشي بریالي کېدای. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. دا خلق له خدای پرته د هغه څه عبادت کوي چې نو ورته ګټه رسوي شي او نه تاوان وایي چې دا د الله په وړاندې زموږ سپارښتګر دي. ای محمد دوی ته وایا آیا تاسو الله له هغه خبرې نه خبروي چې پر هغه باندې هغه نه پاسمانو کې پوهیږي نه په ځمکه کې. هغه له هغه شرک نه چې دوی کوي پاک دی او لوړ او پورته دی. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. په ابتدا کې ټول انسانان یو امت شو بیا وروسته هغوی بیلابیل عقیدې او مسلکونه جوړ کړل او کستا د پروردګار لخوا لا له پخوا یو خبره فیصله کړای شوی نه وای نو په کوم شي کې چې هغوی په خپل منځو کې اختلاف کوي د هغې به پریکړه شوی و. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. او دا چې هغوی وایي چې په دې پیغمبر باندې د رب له لوري څخه کومه نښانه ولې نازله نشوه نو دوی ته وایا د غیب څښتنه واکمن خو یوازې الله دی. خدا سترګې په لار ووسی زه هم له تاسو سره منتظر یم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ.
د خلکو دا حال دی چې له کړهو نو ورسته چې کله مونږ په هغو باندې د رحمت خوند وڅکو نو هغوی سم د لاسه زمونږ د نښانو په باب په دسیسو لاس پورې کوي. دوی ته ووایه الله په خپل چل کې له تاسو نه ډیر تیز دی، د هغه پر اختیار تاسو ټول چلونه لیکي. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فماغه الله د چې تاسو په وچاولم دکی ګرځوي لکه چې کله تاسو په کشتیو کې په سپریدو په موافق باد سره خوشاله سوکاله سفر کوي او بیا په ناڅاپي ډول مخالف تون باد را والوزي او له هر خوانه څپیت څپاند کی او مسافران انګيري چې په طوفان کې راګیر شو. په هغه وخت کې ټول خپل دین یوازې د الله لپاره خالص وي او داسې دعاګانې غواړي چې کته مونږ ته لدی بلا څخه نجات را کړنو مونږ به شکر ویستونکي بندگان شو. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. خو هغه چې کله هغوی وژغوري نو بیا هم هغه خلک له حق څخه په انحراف کولو په ځمکه کې په سرکشي لاس پوري کوي. خلکو ستاسو دا سرکشي برعکس هم دا ستاسو په زیان تمام شوی ده. د دنیا څو ورځنی خوندونه دي وای خلی بیا زموږ لوري ته ستاسو راګرځیدل دي. په هغه وخت کې به موږ دروخیو چې تاسو څه کوئ. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. د دنیا د دغه ژوندانو مثال چې تاسو د هغه په نشه کې مست یې زموږ لنه قانون څخه غفلت کوي داسې دی لکه چې له اسمان نه مونږ اوبو ورولې نو د زمکه حاصلات چې انسانان او څاروي ټول خوري خو ګڼ شول بیا په همغه وخت کې چې د زمکه خپل پسرلیو او کښتونه خولي خایسته پکې ولاړو او د هغې څښتنانو دا غنل چې اوس مونږ له دینه په ګټه اخیستلو قادر یو. په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې زمونږ حکم راغی او مونږ هغه داسې تعالی والا کړل چې ته به وای پرونه هلته سره څه شي نو. په دې ډول مونږ خپل نښانې د هغو خلکو لپاره په ډاګه څرګنده وړاندې کوو چې فکر کوونکي پوهیدونکي. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تاسو په دې فانی ژوندانه باندې غولیدلی او الله تاسو ته د سلامتیا د کور په لوري بلنه درکوي. لارښوونه د هغه په واک کې ده. چاته چې د هغه خوښ شي سم لار ورخي. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
کوم کسانو چې د خو چارو لار غوړه کړه د هغو لپاره کې غنه ده او زیاته مهرباني د هغو پر مخونو باندې به تورواله او خواري خوران نشي هغوی د جنت مستحق دي هلته به هغوی د تل لپاره اوسېږي والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون او کوم خلکو چې د بدیو ګټه کړې ده د هغو چې څنګه بدیده همغه سی بدله به ومومي خواري به ور باندې مسلط وي هیڅوک بل الله نه د هغو ژغورونکی نه وي د هغو پر مخونو باندې به داسې ترګمې خوره شوي وي لکه چې د شپې تورې پردې ور باندې غوړېدلې وي هغوی د دوزخ وړ دي هلته به هغوی د تل لپاره اوسېږي ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون کوم ورځ چې مونږ دوی ټول په یو ځای په خپل محکمه کې را پاتو بیا هغه خلکو ته چې شرک کړای دی وایي چې په خپل ځای سار شي هم تاسو او هم تاسو جوړ کړی شریکان بیا به مونږ دوی لمنځه د بیگانه تو پرده ایسته کړو او د دوی شریکان به وایي چې تاسو خو زموږ عبادت نه کوو فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين زمونږ او تاسو په منځ کې د الله شاهدی کافی ده چې تاسو زموږ عبادت کوو هم خو مونږ تاسو له دې عبادت نه بیخي به خبرو هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون په هغه وخت کې به هر څوک د خپل کړو وړو خوند وڅکي ټول به د خپل حقيقي څښتن خواته ورګرځول شي او هغه ټول دروغ چې دوی جوړ کړی وو ورک وشي قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون نو دوی نه پوښتنه وکړه څوک تاسو ته له اسمان او ځمکې نه روزي درکوي دا اوریدو او لیدو قواوی د چا په واکې دي څوک ژوندای له مړی او مړی له ژوند ایراباسي څوک د مخلوقاتو د دې نظم تدبیر کوي هغوی به ارومرو وایي چې الله وایي نو تاسو د حقیقت پر خلاف تکولونه ډډ نه کوي فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون دغه صفاتونو سره خو همدا الله ستاسو حقيقي رب دی نو له حق ورسته له گمراهي پرته نور څه پاتې شو خنو تاسو کومه خواته اړول کیږي كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ای پیغمبر وګوره په دغه سنا فرمانی غوړه کوونکو باندې ستاسو رب خبره ریښتینه شو چې هغوی به منونکي نشي قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون لدوینه پښتنه وکړه ستاسو په انګیرل شو شریکانو کې څوک شته چې لومړی پیدا کول هم کړی وي او دوهم ځل پیدا کول هم وکړي وایي هغه یوازې الله دی چې لومړی پیدا کول هم کوي او دوهم ځل هم نو تاسو دا په کومه چپ لار باندې خوځول کیږي قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق
قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون لدوینه پښتنه وکړه ستاسو په ګڼل شو شریکانو کې څوک داسې هم شته چې د حق لوري ته رهبري کوي وایا هغه یوازې الله دی چې د حق لارښوونه کوي خنو وخی څوک چې د حق خواته لارښوونه کوي هغه د دې زیات وړ دی چې د هغه پیروي وشي یا هغه چې په خپل لار نه مومي مګر دا چې ورته لار وخودل شي خنو پر تاسو باندې څه شي وي څنګه چپه فیصله کوي وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون حقیقت دا دی چې له دوی نه زیاتره خلک یوازې په انګیرنې او ګمان پسې روان دي په داسې حال کې چې ګمان د حق اړتیا یو بڅره هم نه پوره کوي چې دوی کوي الله ور باندې خو پوهیږي وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين او دا قرآن هغه شی نه دی چې د الله له وحی او ښوونې څخه پرته تصنیف کړی شي یعنی له الله پرته نور ته نسبت ورکړی شي بلکې دا خو د هغه څه چې په خوا راغلی او تصدیق او د الکتاب تفصیل دی په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د کائناتو د حکم چلوونکي له لوري څخه دی أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين آیا دوی وایي چې پیغمبر دا په خپل تصنیف کړی دی یعنی په دروغ خدای ته منسوب کړی وایي که تاسو په خپل دغه تور لګولو کې ریښتینی یاست نو د دې په څیر یو سوره تصنیف کړی راوړئ او له یو خدای پرته چې نور هر څوک راغوښتلی شي د مرستې لپاره یې راوړئ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين اصلي خبره دا ده چې کوم شی چې د دوی د علم په احاطه کې نه دی راغلی او د کوم شی راتلونکی چې د دوی تر نظر لاندې نه راغلی دوی هغه ارومرو پټکلی ډول دروغ وګاڼه په هم دې ډول خلک دوی نه مخکې خلکو هم د دروغو نسبتونه کړی دي نو وګوره د هغو ظالمانو څه عاقبت شو ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين د دوی نه بځینې خلک په دې کتاب ایمان راوړي او ځینې به ران نه وړي او ستا رب هغه مفسدان خو پیژني وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون که دوی ته دروغ جنګنی نو وای چې زما عمل زما لپاره او ستاسو عمل ستاسو لپاره دی څه چې زه کوم د هغه مسؤلیت نه تاسو خلاصي او څه چې تاسو کوي د هغه مسؤلیت نه زه خلاصي ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون دوی کې ډېر داسې خلک دي چې ستا خبرې اوري او آیا ته به کانو واوروي که هغوی په هیڅ باندې هم نه پوهیږي ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون له دوی څخه زیاتره کسان دي چې تا ته ګوري خو آیا تړندو ته لارې ښیي که هغوی هیڅ نه ویني إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون
حقیقت دا دی چې الله پر خلکو ظلم نه کوي، خلک په خپل ځان ظلم کوي. د یونس مبارکه سوره چې د قران عظیم شان لسمه سوره ده، په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 109 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اوري. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. او په کومه ورځ چې الله دوی را پاتوي، نو هغه د دنیا ژوند به دوی ته داسې ښکار شي چې ته به وایې دوی صرف پوره 1 ساعت په خپل منځو کې د پیژنګلوي د پاره زندیدلیو. په هغه وخت کې به په پلټنه ثابت کړای شي چې په واقع کې هغه کسان سخت له زیان سره مخامخ شول چې له الله سره یو ځای کېدلې دروغ وګڼل او هیڅ کله هغوی پر سم لار نه. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. او کوم ناوړه سرنوشت څخه چې موږ هغوی ویرو، د هغوی یو برخه به موږ ستا په ژوند کې دروخي یا بل هغه نه مخکې تا واخر. په هر حال د دوی راتګ زموږ خواته دی او دوی چې څه کوي الله ور باندې شاهد دی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. د هر امت لپاره یو پیغمبر دی، نو کله چې کوم امت ته د هغه پیغمبر راځي، نو د هغه فیصله په پوره عدالت سره کیږي او پر هغه باندې به یو بڅره ظلم هم نکي. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وای کستا سي دا اختار رښتیا ده، نو دا به کله ترسره کیږي؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. وای زما په واکه د خپل ځان ګټه او زیان هم نشته. هر څه د الله په خوښي پورې اړه لري. د هر امت لپاره د مهلت یو موده ده. کله چې دا موده پوره کیږي، نو پوره 1 ساعت مخکې والی او وروسته والی به هم نه وي. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. دوی ته وایي تاسو کله په دې غور کړی دی چې کله الله عذاب په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې راشي، نو تاسو څه کولای شئ؟ خنو دا کوم داسې شی دی چې د هغه لپاره مجرمان تلوار کوي؟ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. ایا کله چې هغه عذاب پر تاسو را پریوزي، په هغه وخت کې به ومنئ؟ اوس ځان ژغورل غواړي، په داسې حال کې چې تاسو په خپل د هغه د چټک راتلو غوښتنه کوله. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. بیا به ظالمانو ته ویل شي چې اوس د ابدي عذاب خوند وڅکئ، چې تاسو ګټئ د هغه مجازات نه پرته بل څه بدله تاسو ته درکول کېدای شي. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. بیا پوښتنه کوي آیا په واقعي ډول دا رښتیا دي چې ته وایې؟ و زما پر رب باندې قسم دا بیخي رښتیا دي او تاسو دومره زور نه لرئ چې د هغه د منستراتګ مخه ونیسئ. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط
وهم لا يظلمون او له هر هغه چا سره چې ظلم کړای دی د زمکه د مخ شتمنی هم وي نو له هغه عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره به په جریمه کې د هغې ورکولو ته حاضر شي کله چې دا خلک هغه عذاب وګوري نو په زړه کې به پښیمان شي خو د هغو په منځ کې به په پوره عدالت سره پریکړه وشي هیڅ ظلم به پر هغو باندې نه وي ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون واوري په اسمانونو او زمکه کې چې هر څه دی د الله دی واوري د الله وعده رښتیا ده خو زیاتره انسانان نه پوهیږي هو يحيي ويميت وإليه ترجعون هماغه ژوند بکی او هماغه مرګ ورکوي او د همغه په لوري ستاسو ټولو ورګرځیدل دي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ای خلکو تاسو د رب له لوري نصيحت راغلی دی دا هغه شی دی چې د زړونو د ناروغیو شفا ده او د مؤمنانو لپاره هدایت او رحمت ده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ای پیغمبر وایي چې دا د الله فضل او د هغه مهرباني ده چې دا شی واسطو په دې باندې خو باید خلک خوشحالي وکړي دا له ټولو هغو شیانو څخه ډیر غوره دی چې خلک یې راغونډوي قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ای پیغمبره دوی ته وایه تاسو کله په دې کې فکر کړی دی چې کوم روزي چې الله تاسو ته راکوزه کړی و له هغه تاسو په خپل دین حرام او دین حلال وګرځول له دوی نه پوښتنه وکړه الله تاسو ته د دې اجازه درکړې و او که تاسو پر الله باندې دروغ تړئ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون کوم کسان چې پر الله باندې دا دروغ تړي د هغو څه ګمان دی چې د آخرت په ورځ به له هغو سره څه معامله وشي الله خو پر خلکو باندې د مهرباني نظر لري او زیاتره انسانان داسې دي چې شکر نه باسي د یونس مبارکه سوره چې د قران عظیم شان لسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 109 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 18 آیت څخه اوري وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ای پیغمبره ته چې په هر حالت کې ووسی او له قران نه چې هر څه اوري او ای خلکو تاسو هم چې څه کوي د هغو ټولو په دوران کې مونږ تاسو ګورو هیڅ دیو به سری په اندازه شی په اسمان او زمکه کې داسې نشته نو وړوکه نه غټ چې ستاسو پروردگار له نظر پټوي او په یو خانه دفتر کې درج نه وي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون واوري څوک چې د الله دوستان دي ایمان راوړای دی د تقوا کړن لارې غوړه کړې ده پر هغه باندې کوم ویر او کړهو نشته
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. د دنیا او آخرت دواړو په ژوندانه کې د هغو لپاره زیری دی. د الله خبرې نشي بدلیدلای. همدا لوی بریالیتوب دی. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ای پیغمبره دا خلک چې په تا پوری کومي خبرې تړي هغه دې تاون نه زوروي. عزت په تمامه معنا د خدای په واک کې دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. خبر اوسئ د اسمانونو اوسیدونکي وي که د ځمکې ټول د الله ملکیت دی او کوم کسان چې له الله څخه پرته له ځانه جوړ کړو شریکانو ته بلنه ورکوي هغه خالص د وهم او انګیرنې پیروان دي او محض اټکلونه کوي. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ماغه الله دای چې تاسو لپاره شپه پیدا کړی ده چې په هغه کې آرام وکړي او ورځې روښانه ګرځولې ده. په دې کې د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې په خلاص غوږونو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلنه اوري. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. خلق ویل چې الله څوک زوی نیولای دی. سبحان الله هغه خو بې نیازه دی. په اسمانونو او ځمکه کې چې څه دي ټول د هغه ملکیت دی. له تاسو سره د دې وینا لپاره دلیل څه دی؟ آیا تاسو د الله په باب هغه خبرې کوي چې تاسو په علم کې نشته؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اے محمد وای چې کوم خلک چې په الله باندې د دروغ او افتراء کوي هغه هیڅ کله بریالیتوب نشي موندلای. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. د دنیا په څو ورځې ژوندانه کې د مزي چرچی وکړي بیا زمون لوري ته د هغو راګرځیدل دي. بیا به موږ د هغه کفر په بدل کې چې هغه مرتکب کیږي پر هغه باندې د سخت عذاب خوند وڅکو. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. دوی ته د نوح قصه واوروه. د هغه وخت څخه چې کله هغه خپل قوم ته ویلی و چې ای زما قومه که تاسو په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په بیا ورولو سره له غفلت نستاسي راوي خول ستاسو لپاره له زغم نه پورته شوي دي نو زما توکل پر الله باندې دی. تاسو د خپل انګیرلو شریکانو په ملګرتیا سره یو پریکړه وکړئ او هر څه پلان چې تاسو په نظر کې وي پر هغه ښه فکر غور وکړئ ترڅو چې د هغه کوم اړخ تاسو له نظر پټ پاتې نشي. بیا زما پر خلاف هغه عملی کړئ او ماته هیڅ کله مهلت مره کوي. صدق الله العظيم.
الله ستر رښتیا ویونکی دی. د یونس مبارکه سوره چې د قران عظیم شان لسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 109 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 22 آیت څخه اوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شرل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. که تاسو زمال نصیحت نه مخ واړو نو ماته مو څه زیان ورسو. زله تاسو نه د کوم اجر غوښتونکی نه وم. زما اجر خود الله په ذمہ دی او ماته حکم شوی دی چې که څوک یې ومني که یې ونه مني زه په خپل مسلمان یعنی اطاعت کوونکی اوسم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. دوی هغه دروغ جنو غاڼه او نتیجه دا شو چې مونږ هغه خلک چې له هغه سره په کشتۍ کې وو ژغورل او همغوی مو په ځمکه کې جانشینان کړل او هغه ټول خلک مو غرق کړل چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو. نو وګوره څوک چې تنبیه کړی شوی وو او بیا هم هغوی نه منله د هغو عاقبت څه شو. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. بیا له نوح وروسته مونږ بیل پیغمبران د هغو قومو ته ولېږل چې هغه ته لخکارا څرګندو نښانو سره هغوی راغلل. حکم شي چې هغوی مخکې دروغجن ګڼلی وو هغه بیا ونه مانه. په دغه راز مونږ له حد تیری کوونکو په زړونو باندې مهر وو. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. بیا له هغه وروسته مونږ موسی او هارون له خپل نښانو سره فرعون او د هغه سردارانو ته ولېږل خو هغوی د خپل لوی غرور وکړ او هغوی مجرمان. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. نو کله چې له موږ څخه حق معجزه د هغو مخې ته راغله نو هغو ویل چې دا خو ښکاره کوډي دي. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسی ویل تاسو حق معجزې ته دا وایي چې کله هغه تاسو مخې ته راغله آیا دا کوډي دي په داسې حال کې چې کوډګران بریالیتوب نشي موندلای. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. هغه په جواب کې ویل آیا ته د دې لپاره راغلی چې موږ له هغې تګلارې نه راواړوي چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه میندلي دي او په ځمکه کې ستاسو د دواړو ورونو لویي برقرار شي. موږ خو ستاسو د خبرې منونکي نه یو. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. او فرعون خپل کسانو ته ویل چې د کوډو په فن کې هر ماهر ماته راولي. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. کله چې کوډګران راغلل نو موسی هغه ته وویل تاسو چې د کوم شیانو غورځونکي یاست هغه وغورځوئ. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر
إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نو کله چې هغوی خپل منترونه واچول، موسی وویل دا څه چې تاسو اچولي دي دا کولی دي. الله هم دا اوس دا باطلوي، د مفسدانو کار ته الله سمون نور بخي. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. او الله په خپل فرمانونو سره حق کوي که د مجرمانو هغه هر څومره بدی شي. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. نو وګورئ چې موسی د هغه د قوم له څو تنو زلمیانو نه پرته نور چاو نما د فرعون له ویری او په خپل د خپل قوم د مشرانو له ویری څخه هغوی ویریدل چې فرعون به هغوی په عذاب کې اخته کړي. او واقعیت دا دی چې فرعون په ځمکه کې برلاسي درلودله او هغه له هغو خلکو څخه و چې په هیڅ پوله باندې نه تمیږي، یعنی له اسرافکارانو څخه. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسی خپل قوم ته وویل چې ای خلکو، که تاسو پر اختیار سره پر الله باندې ایمان لرئ نو پر هغه توکل وکړئ که مسلمانان یې. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وغو جواب ورکړ مونږ پر همغه الله باندې توکل وکړ. ای زمونږ ربا، مونږ د ظالمانو لپاره فتنه مگر زوا او په خپل رحمت سره مونږ ته له کافرانو څخه نجات راکړه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. او مونږ موسی او د هغه ورور ته اشاره وکړه چې په مصر کې د خپل قوم لپاره څو کورونه تیار کړی او خپل دغه کورونه قبله وګرځوي او لمونځ قائم کړی او مؤمنانو ته زیری ورکړي. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسی دعا وکړه ای زمونږ رب، تا په فرعون او د هغه په سردارانو باندې د دنیا په ژوند کې ښکلا او مالونه لورولي دي. ای رب، آیا دا د دې لپاره دي چې هغوی خلک ستاسو لارې نه بیلاری کړي؟ ای رب، د هغو مالونه تعالی والا کړه او د هغو په زړونو باندې مهر ووهه چې ایمان را نوړي تر څو پورې چې دردناک عذاب نوي کتلی. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله تعالی په جواب کې وفرمایل ستاسو دواړو ورونو دعا قبول کړئ شو. ثابت قدم اوسئ او د هغو خلکو د کړنچاري پیروي هیڅ کله مکوئ چې علم نه لري. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. او مونږ بني اسرائیل له سمندر نه پوري وېستل
نو فرعون او د هغه لښکر د ظلم او تیری په غرض په هغوی پسې روان شو. ان تر دې چې کله فرعون په غرقېدو شو نو غږی وکړ ما ومنله چې له هغه ذات نه پرته بل حقيقي خدای نشته چې پر هغه باندې بني اسرائیلو ایمان راوړای دی او زه هم د اطاعت سر ټیټونکو یعنی مسلمانانو څخه یم. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. جواب ورکړ شو اوس ایمان راوړي په داسې حال کې چې لدینه لږ مخکې پورې خو دې نافرمانی کوله او له فساد راوړونکو څخه وي. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اوس به نمون یوازې ستا جوسه وژغورو ترڅو لتانه ورسته زوزات لپاره د عبرت نښه وګرځي. که څه هم چې زیاتره انسانان داسې دي چې زمونږ له نښانو څخه غفلت کوي. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. مونږ بني اسرائیل ته ډیر ښه استوګنځای ورکړ او هغه ته مو د ژوند ډیر ستر وسایل وروبخل. نو هغه په خپل منځو کې اختلاف نه کړ مګر هغه وخت چې کله هغه ته علم راغلی په باوري ډول به ستا رب د قیامت په ورځ د هغه په منځ کې د هغه شی فیصله وکړي چې په هغه کې هغه اختلاف کوي. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. اوس کستا د هغه هدایت لپاره لګوند شک هم وی چې مونږ پر تا باندې نازل کړای دی نو له هغه خلکو نه پوښتنه وکړه چې له پخوانه کتاب لولي په واقع کې دا ستاد رب له لوري تا ته حق راغلی دی. له دې کبله تل شک کوونکو څخه مکیږي او په هغو خلکو کې مشاملېږي چې هغه د الله آیاتونه دروغ ګڼلي دي کنه نو له زیانکارانو څخه وي. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. حقیقت دا دی پر کوم خلکو باندې چې ستاد رب خبره ریښتینې شوې ده د هغو مخې ته که هر نښانه راشي هغه هیڅ کله ایمان نه راوړي تر څو چې مخامخ درناک عذابونه ګوري. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نو آیا داسې کوم مثال شته چې وي سیمه د عذاب په لیدلو ایمان راوړی وي او د هغه ایمان د هغه لپاره ګټور ثابت شوی وي؟ د یونس له قوم نه پرته د هغه کوم مثال نشته. هغه قوم چې کله ایمان راوړی وو نو البته مونږ په دنیوي ژوندانه کې له هغو نه د رسوایی عذاب ایسته کړی او هغه ته مو تریوي مودي پوری له ژوندانه څخه د ګټې اخیستلو مهلت ورکړی. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. کستا د رب اراده دا وای چې په ځمکه کې د ټول مؤمنان او فرمان برداران وشي نو د ځمکې ټول اوسیدونکو به ایمان راوړای وای نو آیا ته خلک مجبوروي چې ایمان راوړي؟
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هیڅ کښ د الله له اذن نه پرته ایمان نشي راوړلای او هغه کسان چې له عقل نه کار نه اخلي الله پر هغو عذاب راولي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. دوی ته وایا په زمکه او اسمانونو کې چې څه دی هغه په غړېدلو سترګو وګوري او کوم خلک چې له سره ایمان راوړل نه غواړي د هغو لپاره نښانې او اختارونه څنګه ګټور کېدای شي. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اوس دوی له دینه پرته د بل څه شي انتظار باسي چې همغه بده ورځي وګوري چې له دوی نه مخکې تیر شو خلکو لیدلې دي. دوی ته وایي خنو انتظار وباسي زه هم له تاسو سره منتظر یم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بیا کله چې داسې وخت راځي نو مونږ خپل پیغمبرانو او هغو کسانو ته نجات ورکوو چې ایمان راوړی وي. زمونږ همدا کړنلاره ده پر مونږ باندې دا حق دی چې مؤمنان وژغورو. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ای پیغمبره وایه چې ای خلکو که تاسو تر اوسه پورې زما د دین په باب په څه شک یاست نو واورئ چې تاسو چې له الله نه پرته د کومه بندګي کوئ زه د هغو بندګي نه کوم بلکې یوازې د هغه خدای بندګي کوم چې ستاسو مرګ د هغه په واک کې دی. ما ته حکم شوی دی چې زه له ایمان راوړونکو څخه اوسم او ما ته ویل شوی دی چې ته یې خواته اوسه خپل ځان سم سیخ پر دغه دین قائم کړه او هیڅ کله له مشرکانو څخه مکیږه. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. او له الله نه پرته کوم داسې هستی یعنی کوم شی مبل چې نه درته ګټه رسولای شي نه زیان کته داسې وکړې نو له ظالمانو نه به. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. که الله تا په کوم مصیبت کې واچوي نو په خپل له هغه پرته بل څوک نشته چې دا مصیبت ایسته کړي او که هغه ستا په باب د کومې کې غنی اراده وکړي نو د هغه د فضل مخاړون کې هم څوک نشته. د هغه چې خپل بندگانو نه چاته خوښ شي خپل فضل ور باندې پیرزو کوي او هغه به خونکه او رحم کوونکی دی. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. اے محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې اے خلکو تاسو ته تاسو د رب لوري حق راغلی دی. اوس چې څوک سم لار غوړه کړی د هغه سم حرکت د همغه لپاره ګټور دی او څوک چې گمراه پاتې شي د هغه گمراهي د همغه لپاره تباه کوونکی ده او زه پر تاسو باندې کوم څارندوی نه یم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله
وهو خير الحاكمين. او ای پیغمبره ته د هغې لارښوونې پیروي کوه چې تا ته د وحی په وسیله لیږل کیږي او صبر وکړه تر څو چې الله فیصله وکړي او هغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی.